अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत और आफियत जाम। नन ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر کنټرولر چارجر پر رابطه باندې ده. سولر کنټرول چارجر دا عموما د ته چې د ریګولیټر وایي د ډیسی ریګولیټر دا د دې کار او فعالیت دا دی چې دا سولر پینل او بیټرۍ د دې لپاره نصب کیږي چې بیټرۍ ته چې د سولر پینل ولټ چې کوم زیات دی هغه ته کنټرول کړي. نو عموما کنټرولر چې دا په نړیواله سطح باندې په دوه ډول دي. په څو ډول دي؟ په دوه ډول دي چې د عبارت دي د پی ډبلیو ان کنټرول چارجر څخه او د ام پی پی ټي سولر کنټرول چارجر څخه. دغه دواړه ډولونه چې دي په نړیواله سطح باندې دا سولر سیټ اپونه یا سولر سیستمونه که تاسې ته د ډیس استفاده کوئ یا ته د ایس استفاده کوئ نو دغه دوه چې دي دغه په بازار کې موجود دي او د دغې څخه خلک استفاده کوي. د دې پیدا او ګټې دا دي چې کله تاسې دا سولر پینل ته ولګوئ او د دې بیا دا بیټرۍ ته کنیکشن د دې څخه وکړئ. د دې وظیفه دا ده او پیدا او ګټې داري چې دا هم د سولر پینل او هم د بیټرۍ لاین ټایم چې کوم دی تاسو استفاده شئ کولی، یعنی بیټرۍ ته هم ژوند ورکوي چې ډېر وخت استفاده وکړئ او هم سولر پینل ته ژوند ورکوي چې تاسو د سولر پینل څخه د ډېرو کلونو لپاره استفاده وکړئ. دا داسې که چیرې مونږه کنټرول چارجر مطلب سولر کنټرول چارجر دا بیټرۍ ته ونه نو د دې وجه دا ده چې ستاسې هم به سولر پینل زر خرابېږي او هم به بیټرۍ زر خرابېږي، ځکه چې اوور چارجر چې دی اوورلوډ چې دی دغه ستاسې بیټرۍ چې دي دا زیاتې چارجېږي او سولر پینل په دوامداره توګه باندې ټوله ورځ چې دی د بیټرۍ ته لګېدلی نو بیټرۍ چې فول چارج هم شي نو هغه بیټرۍ هم ګرمېږي، د بیټرۍ پلیټونه هم خرابېږي او ستاسې سولر پینل لینز او ډیوټې هم د منځه وړي. نو نړیوالو دا سیستم برابر کړی دی چې کله تاسې د سولر سیټ اپ جوړوئ که دا د ډیسي که د ایسي نو تاسې باید لازم ضروري واجب دي فرض دي په تاسې باندې چې تاسې ورته کنټرول چارجر ولګوئ او بغیر د کنټرول چارجره تاسې پینل چې دی بیټرو ته ډایرکټ ونه لګوئ. د دې پیدا دا ده چې کله تاسې پی ډبلیو ام کنټرول چارجر سولر پینل ته ولګوئ او بیا د دې څخه بیټرۍ ته کنیکشن وکړئ نو کوم بیټرۍ چې دا ستاسې د ډېر وخت لپاره تاسې استفاده شئ کولی او هم د سولر نه شئ. نو راځو د دې دواړو د پی ډبلیو ام او د ام پی پی ټي کنټرول چارجر ترمنځ فرقونو ته. اول راځو پی ډبلیو کنټرول چارجر دا عبارت د کوم ډول کنټرول چارجر مثلا ستاسې سره یو عادت سولر پینل دی چې دا 1.5 واټه دی. څومره؟ 1.5 واټه دی او تاسې دا 1.5 تاسې 100 امپیره بیټرۍ ته مطلب نصب او کنیکشن کړی وي. د دې پیدا دا ده کله چې تاسې پی ډبلیو ام کنټرول چارجر 1.5 واټه سولر پینل ته ولګوئ او د دې نه 100 امپیره کنیکشن کړی وي، کله چې تاسې کنټرول چارجر او دغه بیټرۍ ته ولګوئ پی ډبلیو ام کنټرول چارجر نو د دې وظیفه دا ده مثلا ستاسې سولر پینل دی 1.5 واټه دی او د دې امپیر دی څو 8 موجب وسات د دې امپیر چې دی 8 دی او د دې ولټ چې دی 10 دی. کنټرول چارجر څه وظیفه اجرا کوي؟ کنټرول چارجر دا وظیفه اجرا کوي که چیرې تا یو 100 امپیره بیټرۍ ورته نصب کوي د دې نه وروسته کنټرول چارجر چې دی دا وظیفه اجرا کوي چې دلته کوم 10 ولټه د سولر پینل نه راځي دا د بیټرۍ د ولټ مطابق برابروي. تاسو ته ما مخکې ویلي چې دا د کنټرول چارجر چې دی دا د ریګولیټر د ټرانسفارمر چې څنګه په ایس کې دی دا په ډیسي کې دغه فعالیت اجرا کوي ولټ کنټرولوي بیټرۍ ته. نو عموما بیټرۍ ولټه ډیسي باندې چارجېږي نو دلته دا سولر پینل چې دی ولټ 1400 ولټه برابروي. کله چې دلته ولټ 1400 ولټه برابر کو امپیر په خپل ځای باندې راځي هماغه امپیر په خپل ځای دی ولټ 1400 ته راوځو. باقي پاتې د پی ډبلیو ام سولر کنټرول چارجر چې دی دغه چې دی ولټه کنټرولوي 1400 کوي او امپیر یې خپلي دلته 10 ولټه دی دغه 10 ولټه شپږ ولټه هغه ضایع کېږي د منځه ځي. نو دلته موږ محاسبه کړې ده دلته تاسې وینئ که چیرې موږ سولر پینل ډارې کړه چې د دې امپیر مطلب 8 امپیر او د دې ولټې 10 او د دې واټې مطلب 1.5 واټه که چیرې تاسې دا یو دغه ته ولګوئ نو دا مطلب ډایرکټ دا ټوټل واټ کله چې مطلب دغه بیټرۍ ستاسې چارج شي داسې دوامداره روان وي نو ستاسې بیټرۍ هم خرابېږي سولر پینل هم خرابېږي. نو که چیرې تاسې پی ډبلیو ام کنټرول چارجر بیټرۍ ته ولګوئ او د بیټرۍ ته مطلب د دې ولټ کنټرولوي 10 ولټه ده هغه 1400 برابر بیټرۍ مکمله چارج شي نو د دې نه وروسته دا کنټرولر چې دی پی ډبلیو ام دا اپ کېږي یعنې زیات چارجر مخه نیسي او ستاسې بیټرۍ د دې پلیټونه د ګرمېدو څخه ساتي او د دې حفاظت او ساتنه کوي هم د سولر پینل حفاظت او ساتنه. پی ډبلیو ام کنټرول چارجر کې هغه اضافه ولټ چې دی ضایع کېږي او د بیټرۍ د ولټ مطابق ورته ولټ پاتې کېږي. او بل راځو د پی ډبلیو ام د دې معنا ته په انټرنیشنل سطح باندې د پی ډبلیو ام معنا
ویت ماډولیشن د دې معنا مطلب دغه ده. او اوس راځو دویم پوزیشن کې ام پی پی ټي کنټرول چارجر ته چې د دې معنا دا میکزیمم پاور پوینټ ټریکینګ هوتا ہے سوالون دی یو طریقه ده دا یو داسې طریقه ده په نړیواله سطح باندې چې دا میکزیمم های پاور ورکوي هغه چې د واټ د امپیر مطابق راځي او ستاسو بیټري چارج کنټرول چارجر وظیفه دا ده چې مثلا ستاسو همدغه سولر پینل دی 1.5 واټه دی 8 امپیر دی او 0 وولټ په دې دا ده چې کله ستاسو دا ولټ 0 وولټ دی نو دلته دا په 14 وولټ باندې بدلی او کنورټ کوي له مطلب بدلی په 14 وولټ باندې د بیټري د ولټ د پول چارج مطابق د دې چې کوم هغه ولټ ځای کیږي او د دې امپیر ستاسو د سولر مطلب 8 امپیر دی نو دلته چې کوم ولټ دا ځای کوي 0 وولټ دی 6 وولټ چې ځای کیږي دغه 6 وولټ چې دا په امپیر باندې بدلی چی باندې بدلی نو دلته کستا د سولر پینل امپیر چې اته دی نو دلته دا امپیر ستاسو ته خيږي چې د باندې سپګو سره جمع کې نو ستاسو امپیر تقریبا 1400 ته خيږي نو دلته تاسو دا محاسبه یې نه چې ستاسو واټ چې د سولر د مطابق د واټ نه هم زیات راځي دا غي سره مساوي راځي نو دلته ستاسو 1400 وولټ دی او دا کنورټ کوي ولټ چې کم ځای شوی 1400 وولټ پات شو چې کوم هغه 6 وولټ دی د امپیر سره هغه ولټ در کیږي په ولټ چې په امپیر باندې بدلیږي نو دلته 1400 امپیر شو 1400 6 وولټ شو دلته چې کله ته 1400 وولټ د اوم د قانون لمخې پرمول داده چې واټ مساوي کیږي ولټ ضرب امپیر دلته چې بتا سي دا عملي اجرا کړه نو ستاسو سولر پینل واټ کچيري دلته مطلب 1400 وولټ ورکی دا کنټرول چارجر ام پی پی ټي او 1400 امپیر ورکی نو د دې واټ مساوي کیږي د 190 واټ سره ګوره واټ د دې چې کوم دی د سولر پینل د واټ سره مساوي مطلب دا غیر څونه زیات شو نو ځکه چې د دې وظیفه دا ده چې دا د مطلب هغه د ولټ چې د امپیر ته کنورټ کوي نو کله چې امپیر ته کنورټ شو نو ستاسو د دبليو ام کنټرول چارجر باندې ستاسو سولر پینل په لاسو ساتو کې چارجيږي نو دلته بستا چې ته ام پی پی ټي کنټرول چارجر ولګي نو دلته بستا سولر پینل په 500 ساتونو کې مکمل چارجيږي او دا هغه ضایعات بند راولي چې کوم پی دبليو ام کنټرول چارجر راوسی بل چې مهمه خبره پدې کې دا ده چې ام پی پی ټي کنټرول چارجر دا په نسبت د پی دبليو ام چارجر چې تقریبا سم نمایي چې دا غي د فیصد نه یو په درې باندې ګران دي نو تاسو کولای شئ چې کله تاسو د 1 کیلو واټ سیستم برابروي تاسو او ته پی دبليو ام کنټرول چارجر ولګوي ځکه چې دا ډیر ګران دي او تاسو چې کله د 1 کیلو واټ څخه زیات سیټ اپ برابروي تاسو به کولای شئ چې ام پی پی ټي کنټرول چارجر په خپل کورونو کې هغه نصب او کنیکشن کوي خپل سولري سیټ اپ راځو لکه څنګه چې سولر کنټرولر دا په نړیواله سطح په انټرنیشنل سطح په دوه ډول دي چې پی دبليو ام او ام پی پی ټي دغه چې د په نړیواله سطح عموما انورټر چې دي هم په دوه ډول دي یو دا غینه چې د پی دبليو ام سیستم دی او بل چې ام پی پی ټي سیستم دی نو تاسو چې کله د کورن لپاره بیا انورټر انتخابوي لکه څنګه چې تاسو د کورن لپاره د پوښتنی سیټ اپ لپاره پی دبليو ام انتخابوي او د غټ سیټ اپ لپاره د 1 کیلو واټ نه چې پورته ام پی پی ټي انتخابوي نو دغه چې کله تاسو انورټر یا لای نو تاسو باید د کورن لپاره ام پی پی ټي کنټرولر چې دی مطلب انورټر چې دی هغه د خپل کورن لپاره انتخاب کوي ځکه چې د دې ټایم چې دی د دې کلونو چې دی د ژوند چې دی په نسبت د پی دبليو ام څخه ډیر زیات دی او ډیر خسته فعالیت کوي او ډیر پیدا چې کوم تاسو غوښتل شي د لاین ټایم اند ډیر څخه تاسو کولای شئ د یو نه تر 15 کالو پورې د دې څخه استفاده وکړئ او د دې سیستم تاسو کولای شئ چې د 15 کالو پورې استفاده وکړئ بل لازم قیمت ته په نسبت چې د ام پی پی ټي کنټرولر وي او انورټر وي دا په نسبت د پی دبليو ام کدا کنټرولر وي او انورټر په نسبت یو په لاسه باندې یو بل څخه تفاوت لري دومره ګران دي او حجم د نظر ام پی پی ټي کنټرول چارجر دی او انورټر دا درنی دي چې غټ او درنی دي او پی دبليو ام کنټرول چارجر او انورټر دا په نسبت د دې باندې چې ډیر کوچنی وي نو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع الله تعالی دی وکړي تاسو د لپاره د خیر مزر وګرځي تاسو توجه او لیدو څخه یو نړۍ من السلام علیکم